شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ په اولیاءو کې لوی ولی دی، خلک ورته پیران پیر وایي، یعنی د پیرانو پیر. او زموږ علاقه کې ډېر خلک چې د هغه نوم بې اودسه والي نو صدقه ورکوي. لکه د عالمانو تاسو هماني د پیران پیر نوم بې اودسه واخېستو. لوی خدا رسیده خاوند کشف و کرامات ته او ډېر لوی لنګر یو. د پیران پیر صاحب په زمانه کې به په زرګونو خلک د هغه په لنګر کې وو. د شام او د روم او د هند او د خراسان نه به دا قافلې تلي. لوی عالم مو لوی بزرګ مو نو خلق به د هغه نه بیعتونه کولو. اوس هم په دنیا کې لوی لنګر د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دی. اوس هم 100 کسان ارمال دغه د لنګر نه غوښې او د دنیا نعمتونه خوري. زه هلته 15 ورځې پاتې شوی یم. خلک دا د دنیا نعمتونه راډیو په فقراو باندې تقسیموي. اعلی مدرسه ده پکې مدرسه قادریه، لوی مزار دی اوس لویه دنیا را دي. نو د هغه په ژوند کې خو به په زرګونو خلقو بادشاه وزیر ته درخواست ولیکلو چې دا درخواست شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په خدمت کې پیش کا. په درخواست کې د شیخ عبدالقادر بلا تعریفات لیکلو چې ته د کشف و کرامت خاوند او تا نه بلا دنیا سیرابه کېږي. او زما تمنا ده چې د پلانکۍ صوبې څومره عشر څومره خراج دا ما ستا لنګر ته وقف کړو. ځکه ستا په لنګر کې په زرګونو خلک د شرق او غرب نه راځي، نو دا به په هغې باندې استعمالیږي. ډېر په ادب درخواست کوم زما دا پیشکش قبول کا. صوبه هم لکه د صوبه سرحد هومره لویه صوبه چې د هغې څومره عشر دې ته وایي چې په ځمکه کې فصل وشي او باراني ځمکه وي نو 10 من به د هغې نه عشر وباسي، او که نه ارټي ځمکه وي نو بیا 20 من به ورکوې. 20 من نه په لکونو منونو غله جوړېږي. که چڼه پیدا شي، که ریجې پیدا شي، که جوار پیدا شي، که وربچې وي، که باجره وي، نو دا یو ډېر لوی مقدار جوړېږي. وزیر راغی ډېر په ادب او احترام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته د بادشاه درخواست وړاندې کړو چې بادشاه سلامت بس د آداب دا درخواست پیش کړي چې د پلانکۍ صوبې تمام عشر تمام خراج هغه به ستا لنګر ته راځي. ته د بادشاه دا پیشکش قبول کړه. نو شیخ عبدالقادر جیلانی وخندل چې موږ فقیرانو ته ګوشه نشینو ته د بادشاهانو د عطایاو ضرورت نشته. موږ د رب العالمین د دربار ګدایان یو. الله تعالی په خپله د خپلو فقیرانو د لنګرونو انتظام کوي. بیا وزیر مطالبه وکړه، بیا ویجي خیر د څه مکتوب که مو راکړو نو ښه به د بادشاه تسلي به وشي. نو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته په 2 شعرونو باندې جواب ولیکلو. شیخ عبدالقادر جیلانی د فارسی د لغت ماهر او اصل کې گیلان په ایران کې دی. د ایران نه تلو نو بغداد کې بیا مقیم شو. نو گیلان په ایران کې مشهور ښار دی. عربی کې دغه ګاف بیا په جیم بدلیږي، گیلان ته بیا جیلان وایي. لکه ګلستان د سادي صاحب کتاب دی، عربی کې ورته جولستان وایي، جولستان. نو اصلي خو دی فارسی د فارس ته وطن دی. نو په فارسی کې ورته 2 شعرونه ولیکل. چوچتر سنجری رخ بختم سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم او زانگاه کی یافتم خبر از ملکی نیم شب من ملکی نیم روز با یک جانم خرم. پخوا به د بادشاهانو په سر توره چترۍ وه او د هغې لاندې به بادشاه ناستو، خلک به هم ناستو او خلکو به خپل درخواستونه راړل چې ما باندې دا سړی ظلم کوي، ما باندې دا کوي، دا به کوي. د بادشاهانو دروازې به بندې نه وي، نو به په دروازو ګیټ کیپر ولاړو. بادشاه به دغسې عامو خلکو کې ناستو. عادلان بادشاهان به وو، هغوی به په میدان باندې ناستو. دا نه چې فوج به مي او پولیس به مي او
دا اوسني بادشاهان خو اکثر ظالمان دي دی خو یریږي د کور نه وته نیمه چې چا په تندي ویشته نیم د قیصر روم قاصد راغی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته د بادشاه پیغام یې راغلی خلکو نه تپوس کوي مدینه منوره کې چې د بادشاه محل کوم دی هغه یې وخندل د بادشاه محل کوم دی داسې د قیصر د روم بادشاهان خو نه دي چې لوی لوی محلات یې ځان ته جوړ کړي وي خیر هغه مجبوره شو چې هغه د مقبره کې د ونې لاندې پروت دی د ګرمۍ زمانه وه امیرالمؤمنین خپل خمیس مبارک ایستی و او اودو دی ونې لاندې نه پولیس دی نه فوج دی نه څه بل څوک دي هغه قاصد ترې راغی او حضرت عمر ته یې وکړل رپندی پرې راغی چې الله اکبر ده ته خدای څومره لوی رعب ورکړی دی او بیا دغسې ولاړو چې پاڅېدو وی جي دا خط ما ته د روم بادشاه را کړی هغه چې د حضرت عمر دې چهرې ته وکتل د هغه په چهره چې کوم انوار او برکات و اسلام یې راوړو واپس رانوړو چې بادشاهان خو دې ته وایي چې په صحرا کې پروت دی او پروا یې نشته نو هغه زمانه کې هم بادشاهان په کلو میدان کې ناستو برو په یو توره غټه چترۍ وه نو پیراني پیر صاحب ورته وایي لکه ستا په سر چې دا توره چترۍ ده الله تعالی دې زما بخت او زما قسمت دغسې تک تور کي لکه چې په تا دا توره چترۍ ده که زما په زړه کې ستا د تمامې بادشاهۍ دومره غوندې خیال مي چون چتر سنجری رخ بختم سیاه باد تا باندې چې دا لوی تور چتر دی الله دې زما د بخت دا مخ دغسې تک تور کی زما قسمت ته خدای تور کی در دل اگر بود که زما پڑھ کی وی حوث ملک سنجرم ستا د تمام بادشاہی در خیال او زاگا کی یافتم خبر از ملکی نیم شب ما تا چه د نیم شپی پا بادشاہی کی کم لذت او کم خون محسوسی گی من ملک نیم روز بیک جو نم خرم زستا طول بادشاہی پا نیم اور بشم نالم دلتا بزرگان لکی چه اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم د شپې په عبادت کې چې عبادت کوونکو ته کم خوند ملاویږي هغه بادشاهانو ته په تخت او تاج کې هغه نه ملاویږي توره تیاره ده په کمره کې پاسېدلی بیبي دې موده ده او تر غوندې پاسې او اودسو کې او تهجد کې او سجده کې پروتي په توره تیاره کې وی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی د دې دومره خوند دی دومره خوند چې انسان دا تندی په دې ځمکه پروت دی او دی د الله تعالی ثنا وایي دا ډېر مبارک وخت دی